بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ډېرو درنو قدرمنو او عزتمنو مجاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو علماء کرام خبرې وکړلې، بیانونه یې وکړله، زه تقریر او بیان کولی هم نشم او صرف د څو خبرې ورسره ستاسو سره شریک کړې دا څو خبرې دا کوم شیخان او علماء کرام چې دلته راغلي دي یا مسؤلین او مجاهدین راغلي دي د ټولو شکریه مدادا کوو الله دې دا شیخانو ته او د علماء کرامو ته او ټولو مجاهدینو ته جزا خیر ورکړي او الله دې د دې په بدل کې خپله رضا ورته نصیب کړي. موږ د دوی شکریه ادا کوو چې دوی راغله په دې خپل قیمتي وخت یې ضایع کړی او دلته راغلل د مجاهدینو سره د خپل درد شریک کړي او مجاهدینو لپاره داسې خبرې وکړو چې انشاءالله العزیز د مجاهدینو د اصلاح سبب وګرځي. زموږ مقصد د دې مجلس د جوړېدو څخه د مجاهدینو اصلاح وه چې د مجاهدینو اصلاح وکړي او الله دې وکړي چې موږ په دې اصلاح په دې نیت کې کامیابه شو او الله دې وکړي چې دا د مجاهدینو د اصلاح سبب او ذریعه وګرځي. او فی الحال دغه د داعشانو موضوع چې راپوښه ده یا راپیدا شوې ده هغې ته باندې مفصلې خبرې وکړلې او دا معلومه خبره ده او دا خلک معلوم خلک دي او معلومه ډله ده او دې ته نور یعنې ټول د عربو او عجمو علماو په دې باندې اتفاق چې دا خوارج دي او تاسې یعنې امارت هم داسې څه رسالې چاپ کړي دي او د عربو علماو هم رسالې چاپ کړي دي په هغوی کې ټول دلایل ویل شوي دي. تاسې هغه وګورئ انشاءالله العزیز دا د دوی کوم جرمونه چې دا ټول پکې ښکاره شوي دي دا د دوی مظالم پکې ښکاره شوي دي او دوی باندې اوس د ټولو علماو اتفاق دی چې دا د خوارجو ډله ده. نو انشاءالله العزیز موږ تاسې هم کوشش کوو چې د دوی د دعوت مخه ونیسو. د دوی یعنې دوی دې ته پرې نه ږدو چې دلته زموږ په وطنو کې یا امارت اسلامي ته فتنې پیدا کړي. کوم ځای کې چې پیدا شوي دي د هغه ته به الله ورک کړي او په نورو ځایو کې به کوشش کوو چې پیدا نه کړي. نو د دغه لپاره موږ په ټول ولایت کې ملګري راغوښتي دي، مسؤلینو ته مو ویلي دي د دوی د دعوتو مخه به نیول کېږي او ټولو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده او ټولو مجاهدینو ته مو امر دی چې په خپلو موبایلانو کې به د داعشانو فلمونه نه پرېږدي. که د چا سره پیدا شوله نو بیا ما د سزا ورته ټاکلې ده انشاءالله العزیز هغو ته به بیا سزا ورکول کېږي ځکه دوی د دغو لارو سره خپلې فتنې خپروي او مسلمانانو ته شک شبهې پیدا کړي او مسلمانانو په زړونو کې شبهې پیدا کېږي په دغه شیانو باندې. نو د دې د مخنیوي دپاره که د هر چا سره دا شیان پیدا شوله بیا سزا ورکول کېږي نو د دې شیانو مخنیوی به خامخا کوي، نه بې خپله ګوري او نه به بل څوک دې ته پرېږدي چې دا شیان وګوري. وخت په وخت باندې مسؤلین تلاشي کوي، د خلکو موبایلان به هم ګوري، دوکانو کې به د کمپیوټرونو هم کتل کېږي. دا د دوی د دعوت کوم مسایل چې دي یعنې دا باید خامخا د منځه یوړل شي او د دې مخنیوی به په ټولو باندې انشاءالله العزیز کوو. زموږ په ولایت کې الحمدلله دا فتنې نشته، الله دې نه راپیدا کړي. که راپیدا کېږي انشاءالله العزیز موږ تاسې به په کلکه مقابله کوو او مخنیوی به کوو. خو همیشه مو د الله څخه دا سوال دی بیا هم کوو چې زموږ ستونزې د الله د مسلمان په مقابل کې نه پورته کړي، نه دې مسلمانان زموږ په لاس وزنېږي او موږ دې نه د مسلمانانو د لاس څخه الله وزني. دا مو د ژوند ارمان دی او الله دې په دې دا ارمان هم راپوره کړي. او مجاهدینو هم ته یوه توصیه بله ده دا د لغزونو په رابطه باندې په بار بار باندې دا په د امارت په لایحه کې یوه ماده هم ده د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله د طرفه څخه هم دغه امر او د دې نوي امیر یعنې چې زه دا پلاره کړم ما ته خاص توصیه دا وه چې خامخا به د غزني د خپلو سرپو څه باسي او دلته دا کمیسیونونه ټول دغه راته وایي چې د غزني د نه موږ خپله په بار بار باندې ملګرو ته ویلي دي، مسؤلینو ورته ویلي دي، خو تر اوسه پورې الحمدلله تقریبا په سلو کې 80% عملي شوي دي، دا 20% پاتې دي. دا 20% چې دا مشکل پاتې دي دغه ملګري دي دې مشکل ته متوجه شي. نور که د چا سره له غزنې پیدا شوله نور سلاوي نه در کېږي، هغه د دې مشر ورباندې کېږي، خالي سلا کېږي به دغه مو اخري خبره دلته نور بیا د شکایت حق څوک نه لري.
او بل دغه د مخابرو مشکل ټول د امام صاحب د سیاسي مجاهدین ټول دا سره ځای او په مخابرو کې مو مشکلات په بار بار درته ویلي دي بې ځایه خبرې مجاهدین په مخابرو کې دي شکرونه مې بې ځایه شکرونه دي داسې شکرونه دي چې د مجاهدینو سره دغسې شکرونه یا دغسې نومونه بیخي هېڅ مناسب نه دي الحمدلله د صحابو دونه ښایسته نومان او صحیح نومان ته باید هر څوک یعنې په ښه نوم باندې غږ وکړي او په نومو کې اثر هم وي چې سړی په بدو نومو باندې غږ کوي بیا اعمال هم ورسره بدېږي باید د مخابرو اصلاح هم وشي د اربکیانو سره یا د ملي اردو سره د حکومت د خلکو سره مطلق خبرې بندې دي هېڅوک به چې دوی هر څه وایي چې درې سره ښکنځل وکړي څوک به د ښکنځلو جواب نه ورکوي او که چا خبرې ورسره وکړلې او بیا معلوم شوله نو بیا به هغه ته مسؤلین انشاءالله العزیز سزا ورکوي نو د خپلو مخابرو مشکلات مو حل کړي په مخابرو کې اضافه بې ځایه خبرې مه کوئ او د اربکیانو سره یا د ملي اردو سره یا د حکومت د خلکو سره باید هېڅ ډول رابطه زموږ نه وي نه خبرې ورسره وکړو نه رابطه ورسره وساتو او نور دغه ظلمانو اصلاح هم باید وشي او بل نن په تلاشي کې د ملګرو دلته راغلي مجاهدین دلته یا ولسوال راغلی دي یا معاون راغلی دي یا د کمیسیون مسؤل راغلی دي یا د کمیسیون اعضا راغلی دي یا د دې مشر راغلی دي او یا سرګوپان راغلی دي په نن تلاشي کې هم دلته د مجاهدینو په سګرېټ څکل شوي دي او حال دا چې په دغه کې یوه ماده دا هم ده چې د سګرېټ څکول مطلق باندې د امیرالمؤمنین په وخت د زاړه عمارت په وخت کې دا ماده وه او د امیرالمؤمنین امر و د امیرالمؤمنین فرمان وروسته لایحه کې ماده ده چې سګرېټ مجاهدین نه څکوي دا نن هم د مجاهد سګرېټ په ژبه کې د مجاهد څکل شوي دي نو د قیامت په د مجاهدین یا الله په خاطر مو جهاد کړی دي او سبا شهیدانېږي سبا دښمنېږي سبا بدنامېږي دغه د تاسې ټول شاهدان چې موږ تر اوسه پورې کوشش کړی دی او کوشش مو دا دی تاسې مو همیشه د ښه خبره کړې یا مو خوشکې درته کړې یا مو ښه درته کړې دا خاص ستاسې د اصلاح په خاطر باندې یا دغه مجلسونه دا د جوړېږي دا په ډېرو مشکلاتو کې دا مجلس جوړ شوی دی د دې سره ډېر خطرونه دي خو دا ټوله موږ د دې دپاره قبول کړله چې ستاسې اصلاح به وشي او زما خپله مقصد ستاسې اصلاح ده زه مو تاسو ته دومره نه خوشحاله کېږم لکه ستاسې اصلاح څخه خوشحاله کېږم او مقصد مې دا دی چې تاسې د کوم مقصد دپاره جهاد کوئ هغه مقصد کې صادقان شي او د کوم مطلب دپاره چې جهاد کوئ هغه مقصد کې کامیابه شي خو که اعمال داسې وي چې د امیر اطاعت ونه شي او موږ د خپلو اصولو پایبند نه شو دا جهاد مو نتیجه نه ورکوي والله العظیم پر بله لار باندې بدي او الله دې سړی د بلې لارې ته وساتي بله لار مطلب دا دی ما د یو عالم ته اورېدلي دي د خپل عالم نه یم چې دا شهیدان چې دي شهیدان مخکې شوي خو وروسته شهید چې ورځي بیا هغه زاړه شهیدان چې مخکې شهیدان شوي دي هغه معلومات ځینې کوي د خپلو ملګرو پوښتنه ځینې کوي د خپلو ملګرو پوښتنه کوي داسې ملګري یعنې چې اوس نن شهید شوی دی نن شهید شوی دی د دې شهید څخه د یوې هفتې مخکې شهید پوښتنه کوي وایي فلانی څنګه و فلانی څنګه و دا داسې و دا داسې و د یوه شهید هغه بل سړی یعنې 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې شهید شوی دی د هغه پوښتنه کوي چې دا څنګه و هغه چې هغه شهید شوی دی هغه زما څه مخکې راغلی هغه دا شهیدان یو بل ته ورسره وګوري حیران شي چې څنګه 2 ورځې مخکې تر دې یعنې مخکې شهید شوی دی او نه دی راغلی نو معلومه خبره ده چې لار یې غلطه کړې ده یعنې جهنم ته تللی دی پر بله لار کوي موږ ستاسې د الله وساتي موږ ستاسې جهاد د دې مقصد لپاره کوو چې موږ الله و جنت وباسي الله خپله رضا را رسید کړي نو که موږ د جهاد د اصول مطابق جهاد وکړي دا د الله وعده ده الله پاک موږ و جنت ورأسي الله پاک خپله رضا راته رسید کړي که د جهاد د اصولو خلاف جهاد وکړو نه مو جهاد نتیجه ورکړي یعنې په دنیا کې اسلامي نظام نه شي راکړلی او په آخرت کې مو هم یعنې چې کوم مقصد دی هغه ته نه شي رسېدلی نو باید داسې جهاد وکړو چې په هغه باندې خپل رب راضي کړو او نتیجه پر مرتبه شي نو چې تر اوسه پورې مجاهدین یا سرکوب یا دلګي مشر یا ولسوال یا معاون دا تر اوسه پورې سګرېټ وڅکي نو دا به د نورو ملګرو اصلاح څنګه وکړي او حال دا چې د علما ناستې که سړی یعنې خپل ماتحت افراد د ګناه سره ونه ګرځي په هغو ګناه کې د امیرو سره شریکېږي تاسې ټول دلته مسؤلین یاست امیران یاست چې ستاسې خپله در اوسه د اعمال وي نو بیا به د بل اصلاح سړی څنګه وکړي
نو دغه نن د دغه دپاره دا مجلس جوړ دی د نن ورځې ته یعنې ټول باید د دې کوشش وکړي چې دوه مجاهدین درسره یي که درې مجاهدین درسره یي د دې مجاهدینو د اصلاح کوشش وکړي چې دا ملګري مو جنت ته ولاړ شي او د دې ملګرو پوښتنه الله درته کوي داسې نه دی چې د بل زامن چې تا څنګه استعمالول هغه څه استعمالوه داسې نه دی په جنګ کې یې شدید جنګ ته وکړ شهید دي چې دا مشکل نه دی بندي دي چې مشکل نه دی خو چې په صحیح طریقه باندې په صحیح لاره باندې وي چې دا شهادت یې بیا نتیجه ورکړي زخم یې نتیجه ورکړي او که پر داسې لارو باندې ولاړ شي چې لار غلطه شي هدف غلط شي د اصولو مطابق جهاد ونه شي بیا مشکلات پېښېږي تر دغه نه د جهاد نه کول بهتر نو د نن ورځې ته د دغه مقصد لپاره د مجلس جوړ نو تاسو باید کوشش وکړو چې یعنې ځانونه اصلاح کړي الله دې اول ما او دا تاسې ټول اصلاح کړي واقعا موږ تاسو سره د زړه محبت دی د زړه مینه مو ده خو په هغه صورت کې چې تاسې په شرایط باندې برابر یاست که په شرایط نه وست برابر بیا مو مینه درسره شته نه مو محبت شته نه مې امیر بولي نه مې مسؤول بولي نه مو افراد بولم او نه مو څه رشته سره شته زموږ ستاسو مابین کې رشته یوازې او یوازې دین دی اسلام دی تقوا ده نایاب موږ ستاسو مابین کې باید تقوا یې موږ ستاسو معزز څوک هغه څوک وي باید چې هغه تقواداره وي او مسؤلیتونه دا کیسې دا په اعتبار نشته اعتبار و تقوا ته دی د مجاهد یعنې باید ځانونه متقیان جوړ کړو تقوا وکړو پرهیز وکړو موږ دغه تر دغه یعنې د دغو مشکلاتو سره موږ د مشکلاتو ته ځان نیولی دی خو چې ستاسو اصلاح وشي نو تاسې هم د الله په خاطر باندې ځانونه اصلاح کړئ او په تاسې باندې نو موږ هم الله نه نصیب په موږ باندې تاسې الله نه نصیب خو داسې بعضې جرمونه یعنې مسؤلین ته دا دغه متوجه د خبرو متوجه ده که خپل افراد متوجه نه کړي د ګناه ورته راونه ګرځي نو الله په هغه باندې نصیب بس دغه څو خبرې وې زما سره او نور راغلي علما کرام شیوخ او مجاهدین مسؤلین ټولو شکریا ادا کړو الله دې د ټولو سره راضي شي الله دې دې تکلیف په بدل کې جنت ورته نصیب کړي او نن ورځ ما دا ملګرو بعضې ملګرو یعنې غوسه مې وکړله خوشکې مې وکړله څوک ناوخته راغله چا څه مې وکړله یا چا قانون مراعات نه کړي د ټولو څه معافي غواړم ټول د زړه د اصلاح څه معافي راته وکړي زموږ لخوا د تاسو د تاسو کوم عفو راته وکړي انسان دی انسان عاجزه دی او همیشه د سړي طبیعت نه برابر دماغ هم د سړي نه برابر تر څو موږ په خپلو خوشکو باندې وروسته پښېمانه کېږو خو چې هغه کړي مې دي د هغه تاسو معافي راته وکړي الله دې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة في الجنة جنة الخلد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا الله ترى تراجسه يا الله ترى تراجسه يا الله ترى تراجسه يا الله تكرم من رحمته إله مغفرات رسولته إله استار ذات الخارق رسولته إله استار قهر استار غضب وموساته إله تجنيس كل مجاهدين إصلاح توك يا الله
یا الله موږ ته داسې لارې راوښیه چې په هغه کې ستا رضا پرته وي یا الله. یا الله موږ ته داسې لارې باندې روا کړي چې هغه ستا د رضا سبب ګرځي. الهي ته زموږ څه نه ناراضه کېږي. الهي کوم ګناهونه چې زموږ څخه کېږي الهي ته مغفرت راته وکړي. الهي ته عفو راته وکړي. الهي ته ستا د قهر او ستا د غضب وساتي. الهي ته ستا د قهر او ستا د غضب وساتي. الهي اتفاق او اتحاد المجاهدين في المبين کې راولي. الهي ته اتحاد او اتفاق راته نصیب کړي. الهي ته اتحاد او اتفاق راته نصیب کړي. الهي ته د نفاق او د شقاق او د بدبختۍ وساتي یا الله. یا الله ته دا فتنې په خپل فضل و کرم باندې ختم کړي. الهي ته دا فتنې په خپل فضل و کرم ختم کړي. الهي ته موږ له فتنې څخه وساتي. الهي ته موږ له فتنې څخه وساتي. یا الله ته زموږ تورې د مسلمانانو په مقابل کې نه استعمالوي. الهي ته زموږ تورې د مسلمانانو په مقابل کې نه استعمالوي. الهي ته زموږ تورې د مسلمانانو په مقابل کې نه استعمالوي. الهي ته کافرانو ته شکست او ذلت ورنصیب کړي. الهي ته زموږ مظلوم بندیان را آزاد کړي. الهي ته زموږ مظلوم بندیان را آزاد کړي. الهي ته زموږ مظلوم بندیان را آزاد کړي. الهي ته زموږ د شهیدانو شهادتونو په خپل درد قبول او مقبول وګرځوي. الهي ته زموږ د شهیدانو شهادتونو په خپل درد قبول او مقبول وګرځوي. الهي ته د شهیدانو شهادتونو په خپل درد قبول او مقبول وګرځوي. الهي ته د شهیدانو د وینو په نتیجه کې اسلامي نظام راولي. الهي ته د شهیدانو د وینو په نتیجه کې اسلامي نظام راولي. الهي ته د دې وینو په نتیجه کې اسلامي نظام راولي. الهي ته موږ د دې معصومو وینو سره د خیانت څخه وساتي. یا الله ته دې پاک وینو سره د خیانت څخه موږ وساتي یا الله. الهي ته موږ ته مخلوق شهادتونه را نصیب کړي. الهي ته مخلوق شهادتونه را نصیب کړي. الهي ته مخلوق شهادتونه را نصیب کړي. الهي ته حساب یسیر را سره کړي. یا الله ته حساب الهي ته حساب یسیر. یا الله ته نصر محصل وکړي. الهي ته مسؤلیت موږ سره راغلي شوی دي موږ په صحیح طریقه نه دي ادا کړي. الهي ته الهي ته دې همت الهي نلمس بهم أن يختار لهم أكيد. إلهي تكن من الرحمة. إلهي ترحم عليك. إلهي ترى تراجسك. يا الله ترى تراجسك. يا الله ترى تراجسك. إلهي ترى عذابك وسط الأرض. يا الله ترى عذاب وسط. يا الله ترى عذاب وسط. إلهي تذكر نزل وكان صبرك يا الله. يا الله تنور السلام برارك. إلهي تنور السلام في الإسلامين جامرة. إلهي تنور كل واحد من أمير بالي القيامات ما تتخبر لدي يا الله. يا الله باتك نتفق تخفر هذا الأبكار مرفك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وسلم تسليما وارحمنا برحمتك يا أرحم. مجاهدين الكل في إجازة الله